السلام علیکم. سلسله فلمی ستوري کې ستاسو په خدمت کې حاضر یو. مرګرو دا لړۍ تاسو خوښوئ چې زما دپاره د خوشحالۍ خبره ده. خو د نننۍ سلسلې نه وړاندې یو عرض او هغه دا چې که تاسو تر اوسه پورې زما دا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو هم اوس یې سبسکرایب کړئ، مننه به وي. راځو د نن لړۍ پلو. نو نن په دې سلسله کې فلم او موسیقۍ سره تعلق لرونکي ستوري دی ایس ټي سني. د ایس ټي سني پورا نوم سیموئل ټاکرداس دی. د پلار نوم یې ټاکرداسو. پلار یې د پیشې په لحاظ د اوچتې پایې وکیل مو او په خیبر کالج پېښور کې د انګریزي ژبې پروفیسر هم و. په سوونو شاګردان یې لویو عهدو ته رسېدلي وو. یې ټاکرداس به په فارغ وخت کې خپلو شاګردانو ته وړیا تعلیم هم ورکولو. در یاده به کم چې د دې تعلق اول د هندو مذهب سره ولی بیا یې عیسائی مذهب خپل کو. ما چې کله د پښتو فلمونو تاریخ لیکلو نو دغه کتاب د پاره 3 کاله په دې اداکارانو او فلم سره تړون لرونکو پسې لې پلې ګرځېدلې. ایس ټي سني مې ډېر په ګرانه باندې پیدا کړو ځکه چې اکثرو خلکو به راته ویل سني صاحب اوس په دې جهان کې نشته. کله چې راته انتظار پردیسي د ایس ټي سني صاحب په باب له وویل چې ژوندی دی او په لاهور کې دی. ما ورسره رابطه وکړه او د نامور جرنلسټ اے آر ګل په ملګرتیا کې د ایس ټي سني سره ملاقات لا ورغلم. ډیره تفصیلي مرکه مې ورسره وکړه چې زما په اولنی چینل لالونه اسلم باندې موجوده ده. که کتل او اوریدل غواړي نو زما دغه چینل ته لاړ شئ چې د یو کال راځي راتن نورو چینل والا مسلې جوړې کړې دي. زما په داسې پروګرامونو کاپی رایټ راغلل چې د هغې په تیارولو زما ډیر وخت او ډیرې پیسې ټکې هم لګېدلې دي. زه خواست کوم هغه چینل والا ته چې ما ته به که څه لږې ډیرې پیسې راتلې هغه مو راباندې بند کړي. خو ما تر اوسه هغه چینل فعال ساتلی دی، باقاعده پې پروګرامونه ورکوم. بل چا سره داسې مه کوئ، په خپله تکړه شئ، ښه پروګرامونه وکئ او ځان له ګټه وکئ. د بل د خولې نه چې څوک هم نوړی شو کوي هغه اکثر بیا ګورې د لوږې مري. خبره وه د ایس ټي سني. سموئل د عبراني ژبې ټکی دی چې معنا یې ده د الله نه غوښتې شوی. ټاکرداس د سني صاحب د خاندان نوم دی. سني صاحب په 23 جولای 1940 کې په پېښور کې زیږېدلی. زده کړې هم په پېښور کې حاصلې کړي. 14 د ایډورډ کالج پېښور نه پاس کو. د ایس ټي سني پلار یې ټاکرداس هم د موسیقۍ سره مینه لرونکی و. هغه کلاسیکل فنکار و. د سني پلار د موسیقۍ رموز د امرتسر د لوی استاذ بیلال نه زده کړي چې د استاذ شګن حسین پلار و. ایس ټي سني د فن شروع د پېښور ریډیو نه په اردو ژبه کې وکړه. بیا د دې هنر زده کړه د جلندر د موسیقۍ لوی استاذ ماسټر عنایت حسین او پېښور خان نه وکړه. هغه ډېره موده د پېښور ریډیو نه په لایو یعنې نیغ په نیغه پروګرامونو کې برخه واخیسته. کله چې د ایس ټي سني د موسیقۍ په رموزو باندې لاس بر شو نو د لاهور مخ یې وکړه ځکه چې هلته فلمي دنیا آباده وه. په لاهور کې ته ډېرو هنرمندانو زده کړې وکړې. هغه د اردو او پنجابي فلمونو دپاره د سندرو طرزونه وتړل او د خپل وخت ټولو نامورو سندرغاړو له موسیقي جوړه کړه. ملکه ترنم نورجهان، تصور خانم، شوکت پرویز مهدي، مهدي حسن، مجیب علم، احمد رشدي، منیر حسین، رجب علي، اے نیر او داسې د نورو ډیرو دپاره هم د غیر فلمي او هم د فلمي نغمو طرزونه وتړل. پښتو فلم ته د راتګ په اړوند سني صاحب وایي چې زما وړومبی فلم چې ما ولا نغمو له یعنې سندرو له طرزونه جوړ کړي هغه شمع او پتنګ و. سندرې ورله
نامور شاعر ډاکټر لاجور سلیم لیکلی وي. دا فلم نیم جوړ شو خو فلم ساز سره نوره موړینه وه. دا کال 1988 زما چې کوم اول فلم ریلیز شو هغه باز شهباز. د هغې د کامیابۍ نه پس راته بېشمېره فلمونه ملو شول او تقریبا 2000 سندرې مې جوړې کړې. استیسني وایي ما ډېر فنکاران هم فلم ته راوستل. امین بنګش د کوواټ نه راغی، څه داسې خاص فنکار هم نو، ولې ما پې د فلم لیلا مجنون دپاره 6 سندرې وویلې، خو دغه فلم هم ریلیز نشو. میری خانې فلم سازو د هغه سره موړي یعنی پیسې ټکي ختم شوي. استیسني د ټولو مشهورو سندرغاړو دپاره طرزونه جوړ کړل، لکه په پښتو کې خیال محمد، ګلنار بیگم، کشور سلطان، معشوق سلطان، هدایت الله، گلریز تبسم، ماجبین قزلباش، جبینا خان، نسیم بیگم، وگما، قمرګله، انور خیال، ناهید جعفری او داسې نور ډیرو لا. وایي چې د شاولی په आवाज یوه سندره، فلمی سندره موږ په 4 ورځو کې ریکارډ کړې وه. داسې د زرسانګې سو فلمی نغمې هم ما جوړې کړې دي، یعنی طرزونه مې ولا تړلې دي. سني صاحب وایي فضل ربی پردیسی مې ډیر جوخت اشنا و، د هغه زوی انتظار پردیسی مې هم فلم ته راوستو. داسې ولیداد چې دوکړي مارو د هغه سره مې ډېره خواري وکړه، فلم ته مې راوستو. ولیدا به درته ووایم چې د ولیدات په شان تبله چا نه شوه غږولی. استیسني په موسی خان ګلمکای کې په خپل اواز باندې یو سندره هم ویله، هسې یاد دی را سره دی. سني صاحب وایي د لاهور په سنټرل پروډکشن یونټ کې مې په زرګونو سندرو له طرزونه وتړل چې ورکې د پښتو په سونو سندرې هم شاملې وي. په سنټرل پروډکشن یونټ کې ګلنار بیگم، کشور سلطان، هدایت الله، معشوق سلطان، ماجبین قزلباش، زرسانګه، نگینه خانم، احمد خان، فضل ربی او نورو ډیرو لمې سندرې وتړلې. دا سندرې به د پیښور ریډیو دپاره ریکارډ کولی شوې. ارواخاد نثار محمد خان او لیاقت سیماب به د پیښور نه راتلل او په سنټرل پروډکشن یونټ کې به د نورو یعنی د نوو سازونو سره نغمې ریکارډ کولې. د فلم ریډیو نه سربیره استیسني د ټلویزیون دپاره هم ډیر طرزونه جوړ کړل چې ورکې د ارواخات شوکت علي پروګرام یو ځلې بیا ډیر زیات شهرت موندی و. دا د پخوانو سندرو پروګرام و. په دغه خدماتو ورته د پاکستان ټلویزیون لخوا ایوارډ هم ترلاسه شوی و. ولې سني صاحب وایي ګیلمن په دې یم چې تر اوسه ماته صدارتي ایوارډ ملو نشو او نه ریډیو یا ټلویزیون زما نوم د صدارتي ایوارډ دپاره چون کو. داسې پښتونخوا کې چې د کلچر ډپارټمنټ لخوا هنرمندانو سره کومه مالي مرسته کیږي په هغې کې هم د استیسني برخه تر اوسه پورې ونه شوه. د دې بنیادي وجه دا ده چې استیسني په لاهور کې ناست او دلته چا دا کوشش نه دی کړی چې د استیسني دپاره هغه کاغذي کاروي پوره کړي. تمه لرم چې په دې سلسله کې به ښاغلی ندیم ټکر صاحب او ښاغلی محمد ریاض صاحب ډیپټي ډایرکټر خپل کردار ادا کوي او د سني صاحب نوم به په دغه امدادي فنډ کې شاملوي. استیسني په حقیقت کې د موسیقۍ په مد کې ډیر لوی کار کړی دی. هغه ریډیو، ټلویزیون او که فلم دی. د هغه د ټولو نغمو او سندرو شمیره د 10,000 نه هم سیوا ده، ځکه چې هغه د اردو، پښتو او پنجابي فلمونو دپاره هم سندرو له طرزونه جوړ کړي دي. سني صاحب واده کړی ولی بچي خدای پاک نه دی ورکړي. کله نه چې کوروداني وفات شوي ده د سني ژوند نه آرام او سکون تښتېدلی دی. هغه هم په لاهور کې اوسیږي. د خدمت دپاره یو تن په تنخوا باندې ساتلی دی. روټۍ د هوټل نه تیاره راوړي، ولې صرف خوراک خاک خو نه دی ملګرو. سني صاحب چې د خپلې کورودانې ذکر کولو نو سترګې د اوښکو راډکې شوې. ویل زه په کورودانې راټولو، هغې زه چرم خفګان لا نیم ورکړې. راته به ویل سني تا عمر ما دپاره وقف کو، د بچو دپاره دی د بل واده نوم قدر هم وانغېستو. په دې وجه به کورودانې زما ډیر زیات خیال ساتلو چې داسې به تر اوسه پورې یوې کورودانې هم د خپل
سختن نوي ساتلې. دا وی د مشهور موسیقار اس ټي سني د خولې خبرې. ملګرو دا حقیقت دی چې سني صاحب ډېر لوی کار کړی دی، ډېر لوی خدمت کړی دی. هغه چې د کومو فلمونو طرزونه جوړ کړي دي هغه ټول په ټوله کامیاب شوي دي. د سني صاحب د پښتو فلمونو شمیره د ټولو موسیقارانو نه زیاته ده. که یو فلم له به بل کم موسیقار طرزونه وتړل نو 2-3 فلمونو له به سني صاحب طرزونه جوړول. بلکې یو وخت خو داسې راغلی دی چې زه خپل کتاب را واخلم او په هغې کې دا فلمي فهرست ګورم نو تقریبا 10 او 15 فلمونه په مخه دي چې ورکې د بل موسیقار نوم نشته، صرف د اس ټي سني نوم دی چې دغه فلمونو لپاره طرزونه جوړ کړي. د اس ټي سني د ځینې مشهورو فلمونو نامې: موسی خان ګل مکی، زما بدل، مخرور، وطن، باز او شاباس، هیبت خان، د انتقام لمبې، د مینې اور، کافرستان، سزا، وینه او مینا، شغلې، میرنی رور، الزام، سر جوړه، نادان، مجرم، ګنډکپ، ډولۍ، بدنام، تندر، بلتون، انصاف، پیغور، سپین سترګې، خبره د عزت ته، داغ، اخیری دو، اخیری نښه، غیرت زما ایمان، سوګند، چمنې خان، ناوی او نکریزي، غضب، سل ټوپکې، ګلسانګه، نیمګړی ارمان، پړانګ، دشمنی، سورا، دوچی خان، مقدر، نشان، جال، لاوارس، خاندان، رکشے والا، پیسہ، ډم او ډاکو، اب حیات، شپونکې، پتا قربان، سر د پاسه سر، توبه، نادان، خوږ دشمن، نیکی بدی، خوش قسمت، سکندر خان، زندان، وخت زما غلام، ټیکسي ډریور، چالاک، جهاد، د انصاف تله، زما پیغام، پښتو، ښکلي ناوي، نوی ژوند، یار بادشاه، لیونی، سوي مینا، طاقت، کفر او اسلام، چنغله، یارانه، خان بابر خان، خیبر خان، ډغره، شهزادګۍ، نیله دیلا، د مرګ سوداګر، اخیری دو، نیت او مراد، د پلار ګناه، زورور، خسته ګل، د وینې دارې، شاباس خان، شیردل خان، قربانی، زناور، انسانیت، اداري، اواز، اعلان، دوه ډاکوان، د وینې کرښه، ځنګل، زما قسم، جایداد، قول، لیونی خان، د وخت بادشاه، یاسمین خان، د مور انتقام، لړم، گزار، ناوی خرڅیږي، پیداگیر او داسې په سوونو نور. په اخیری فلمونو کې صنم جان، غیرت، منافق. ولې د کال 2014 نه پس سني د فلمونو نه لاس په سر شو چې ورسره فلمي سندرې هم په سر مړې شوې. دا به د نامور موسیقار سموئل ټاکرداس یعنی اس ټي سني د ژوند او فن کیسه. لیک او راوي محمد اسلم، تکنیکی همکار اسامه اسلم. تر بلې خپرونې د لوی الله پامان.